د افغانستان د مدني ځوانانو شبکه وایي چې لنډمهالی حکومت ورته د منلو نه دی او په وینا یې نه غواړي یو ځل بیا یوې تورې دورې ته وګرځي. د دې شبکې غړو چې نن یې په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال رسنیو ته خبرې کولې څرګنده کړه چې په هیڅ صورت نه غواړي ترڅو د لنډمهالي حکومت له امله شته نظام او د هیواد نظامی بنسټونه له منځه لاړ شي. که ما خواستار حکومت موقت نیستیم، به خاطر از این که ما به عقب بر نمیگردیم. ملت افغانستان به عقب بر نمیگرده و اینقدر مشکلات را ملت باز هم متقبل نمیشه. امروز آزادی بیان، امروز حقوق بشر، امروز به هموطنان ما، ژورنالیست‌های عزیز ما که امروز به این شکل فعالیت دارن، باز بسیار محدودیت‌های زیاد را وضع میکنن. اگر مخالفین صدای ما را میشنون، گروه طالبان که فعلا در دوحه در چنزنی هستند، اینا بیاین پیشنهادات معقول داشته باشن، انتخابات برگزار شود. بعد از اون باز انتخابات از طریق قدرت مسالمت آمیز هر کسی که بعد آورد میتونن کونا بگیرن. د دوی په خبره چې د افغانستان اوسنی اسلامي جمهوریت هیڅ بدیل نه لري او زیاتوي چې لنډمهالی حکومت په هیواد کې د تیرو 20 کلونو بېلابېلې لاسته راوړنې او شته ارزښتونه له منځه یوسي. دوی په نړیواله ټولنه او د سولې خبرو په ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې په دې پروسه کې د صادقانه چلن وکړي او په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت جوړېدو ملاتړ نه کوي. بنابراین مردم افغانستان هرگز به عقب بر نمیگردند و آماده نیستند که بار دیگر نظام موقت را در واقع به مبنای برگشت به 20 سال گذشته و آغاز دوباره است را بپذیرند و تمام دستاوردهای دو دهه پسین را که شامل حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان، ارزش‌های دموکراتیک، مشارکت سیاسی، اجتماعی، اقتصاد و چندین بخش‌های دیگر است را نادیده بگیرند. ما از جامعه جهانی، از کشورهای همسایه، از تمام کسایی که در راستای صلح بر افغانستان کار میکنند خواهشمندیم که تا در قسمت از پایین کشیدن حکومت موقت که در افغانستان میآید ما اونا را بکشن و از راه سیاسون، از راه سیاست باید برنامه‌ریزی بکنن تا یک برنامه خوب را برای بقای افغانستان باید داشته باشیم. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب مرکچي پلاو ترمنځ د خبرو د دویم پړاو له پیل سره ګنګوسې داسې دي چې په افغانستان کې به یو لنډمهالي حکومت ته زمینه برابره شي او طالبانو هم ویلي چې د خبرو په دې پړاو کې پر راتلونکي حکومت هم بحثونه کیږي. خو له دې ټولو سره سره ولسمشر غني تازه په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې واک به یوازې د خلکو په خوښه ټاکل شوي ولسمشر ته وسپاري او له ټاکنو پرته بل چاته واک نه لیږدوي.